دا دوې خبرې تاسې صرف په غور سره واورئ او د سره نوټ کړئ، نارینه هم زنانه هم، والله پر خپل ژوند باندې خوند واخلئ. هم به مې ژوند پر سکونه وي، هم به خوشحاله یاست، هم به د فضول خرچانو څخه بچ یاست، هم به د چغارو د بغارو د نارو څخه بچ یاست، هم به مې اولادونه صحتمند وي، هم به مې زنانې صحتمند وي. دغه کتاب مولانا ذوالفقار نقشبندي صاحب کتاب دی، د زنانو د تربیتي بیاناتو په نامه. په دا کې څومره ښایسته تربیتي خبرې د زنانو دپاره سوي دي چې د اولادونو څنګه تربیه وکړي. نو زه دا دوې خبرې درته کوم کوم چې شیخ صاحب په دې کتاب کې لیکلي دي. شیخ صاحب فرمایي چې کله یو زنانه عیالداره سوله، حمل یې په نس، نو دې ته پکار ده چې شیدې دې ډېرې خوري. خاوندان دې و دې ته شیدې ورکوي. د دا شیدو ورکولو به دوې ګټې وي. که دغسې شیدې نسي څښلی، پیریني دې خوري، سکریم دې خوري، یعنې د شیدو دا شیدې دې یو رقم په یو رقم استعمالوي. یو به هغه راتلونکی ماشوم ډېر ښایسته وي، دویم به ډېر هوښیار وي. نو هر سړی دا غواړي چې ښه اولادونه وي، ښایسته وي او صحتمند وي، هوښیاران. او حضرت شیخ صاحب لیکي چې د 100 کاله تجربې څخه وروسته ساینس حکیمان هم پر دې متفق سوله چې دا خبره یقیني ده. ماته یو ورځ یو ډاکټر وویل دا زموږ پښتانه داسې ولاړ خلک دي، د بازار پر دواو هره میاشته 15,000 10,000 ورکوي. نن د آیرن کمی ده، د وینې کمی دی، نن پر اړخ درد دی، نن نلی درد کوي، نن فلانی شی درد کوي، نن فلانی شی درد کوي. هغه د بازار دوای په خوري، خو که چیرې د دغه دواو پر ځای باندې لږ دا شیدې ورکوي، نو د دې غذا او قوت به پراوي. دویمه خبره حضرت شیخ صاحب لیکي چې اولاد ته خپلې شیدې ورکول. که چیرې دا کومه خرچه چې د کوچنیانو پر د بازار پر شیدو راځي، دا خرچه د مور دپاره استعمال سي، مور ته شیدې ورکول سي، مور ته یو بل داسې شی ورکول سي چې هغه شیدې پیدا کړي، نو هم به د زوی صحتمند وي، هم به مور صحتمنه وي، هم به د بازار د شیدو څخه بچي. خو هغه زنانې پخوا به چې یو دوستي به دې کوله، خاله لور به دې ورغوښتله، وایي دې ته یې مور شیدې ورکړي، ماما لور به دې ورغوښتل، دې ته یې مور شیدې ورکړي، اکا لور به یې ورغوښتل، دې ته یې مور شیدې ورکړي. څنګه یوې زنانې دا ګرده مړولی سو. لیکن نن سبا هغه زنانې دي چې خپل یو کوچنی نسي مړولی. پخوا خوراکونه غذا خوندوره وله، نو که تاسې داسې وکړئ، نو انشاءالله تعالی دا بچی به مې هم د دغه ناجوړۍ څخه بچ وي. تاسې در معلومه ده د دا بوتل په ذریعه حضرت شیخ صاحب لیکي چې د دغه بوتل په ذریعه، د دغه توشک په ذریعه څومره جراثیم، په زرګونو جراثیم د دغه مور د زوی د دغه کوچني نسل ځي. کله بیا ستونی خراب وي، کله خوله خراب وي، کله نس خراب وي، کله یو کله بل. نو چې دومره خرچې کوي پالتو، نو خدای لږه په مور خرچه وکړه، لږ هغه ته هغه نفقه او هغه غذا ور برابره کړه، د دا ټولو مشکلاتو څخه به خلاص. هم به د ډاکټر د جنجالو څخه خلاصې، هم به د جغارو د بغارو د نارو څخه خلاصې چې نن پر یو ځای درد دی، نن پر بل ځای درد دی، هم به د ژوند پر سکون او خوشحاله. نو په دې باندې باید تاسې عمل وکړئ.